بیان وکړو د یهودیانو بیان وکړو د اهل کتابو بیان وکړو د هغوی هغه رذیل خویونه رذیل اعمال رذیل حرکتونه الله تعالی هغې بیان وکړو په هغې باندې الله تعالی رد وکړو په دې صورت مبارک کې الله پاک د رسول پاک علیه السلام د خپل د امتیانو بیان کړي د صحابه کرامو بیان کړي د بدر غزا به ذکر کړي د بدر د غزا د غنیمتونو ذکر به وکړي د هغه نه ماسوا د مشرکانو بیان به وکړي د مشرکانو د شکست ذکر به الله پاک وکړي دغه مسایل چې د الله تعالی په سورت انفال کې بیانوي انفال جمع د نفل د نفل زیادت ته وایي لکه موږ فرض مونځ کوو بیا فرض نه وروسته سنت کوو سنت نه وروسته بیا نفل کوو نفل معنا زیادت جهاد مقصد څه د الله اعلا د کلمت الله د آخرت دپاره د ثواب د نیت کول دي چې ماته الله اجر په جهاد باندې راکړي دا غنیمت په جهاد کې دا نه د منګر یو زیاتی شی ده مقصد د جهاد څه د غنیمت نه ده مال پیدا کول نه دي مال د کفارو نه لاسته راوړل نه دي بلکې مقصد د جهاد په دنیا کې اعلا د کلمت الله ده او په آخرت کې د الله تعالی نه ثواب ده چې ماته الله تعالی اجر راکړي دا غنیمت چې ده دا یو زیاتی شی ده نو په دې وجه باندې غنیمت ویل کېږي نفل انفال جمع د نفل معنی زیاتی شی دا غنیمت هم زیاتی شی ده دا وجه په تیرو امتونو کې غنیمتونه چې روانو کله بس جهاد وشو غنیمتونه به لاسته راغله د غنیمتونه به په یو ځای کې کېښودل اوچت ځای کې به کېښودل د اسمانه به که دغه جهاد به الله تعالی ته خوښ و د اسمانه به ورغی غنیمت به یې پورته کړه که دا جهاد الله تعالی ته خوښ نه و په دې جهاد کې ظلم به و زیاتی به و نیتونه به خراب و غنیمت په ځای باندې پاتې شو چې پاتې به شو دا مال به منحوس ګڼل کېده مردار به ګڼل کېده خلکو به ترې نفرت کوو او په خپل جهاد په دې خپل کار به خلک ستومان و چې دا ګوره موږ ولې ګناه کړی زیاتی موږ ولې کړی رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي 5 شیان الله پاک زما دپاره حلال کړي تیرو امتونو دپاره حلال نه و 5 شیانو کې دا شی ده چې غنیمتونه الله پاک زما امت ته حلال کړي تیرو امتونو دپاره څه حلال نه وروره غنیمتونه حلال نه دا د رسول پاک علیه السلام د امت خصوصیت ته چې الله پاک غنیمتونه ورته څه کړه حلال کړه جنګي بدر چې وشو د آیتونو مبارکه و شان نزول داسې و چې کله جنګ بدر وشو جنګ بدر کې کفارو شکست وخوړ صحابه کرام 3 برخې شو یو ډله صحابه کرام دشمن پسې شو چې دشمن را واپس نسی راونه ګرځېږي ویې زغلو یو ډله خو دا وه بله ډله ولګېده د غنیمتونو په راجمع کولو کې کوشش وکړو غنیمتونه راجمع کړه درېیمه ډله دا وه چې د رسول پاک علیه السلام څارنه او ساتنه یې کوله اسنه چې دشمن کومه خوا رانسي په رسول پاک علیه السلام باندې حمله ونه کړي د صحابه کرام څو ډلې شو 3 ډلې شو کله چې صحابه کرام دا 3 ډلې سره یو ځای سره دشمن لاړ په خپله مخه باندې لاړ دا کومه ډله چې مال راجمع کړی غنیمت هغوی دا ویل چې دا غنیمت خو زموږ حق ده ځکه موږ راجمع کړی ده فکر ده په دې وخت کې د نورو صحابه کرامو ویل چې اشنا که تاسې راجمع کړی ده خو دشمن خو موږ غلولی ده نو موږ تاسې سره شریکان یو بلې ډلې ورته وویل چې اشنا مهم شی چې د رسول پاک علیه السلام ساتنه ده موږ د رسول پاک علیه السلام ساتنه کړې موږ هم په دې کار کې سره شریکان دې خلکو منځ کې څه راغی ورور اختلاف راغی چې کله اختلاف راغی د آیتونو مبارکه الله پاک نازل کړه الله پاک تر اوسه پورې د غنیمت بیان لا نه دی راغلی تفصیل لا نه دی راغلی دغه ځای کې دومره فیصله وشوه چې د غنیمتونو واک د الله او د الله د رسول د غنیمتونه د الله دي تصرف رسول پاک علیه السلام به کوي غنیمتونه د الله دي تصرف یې څوک کوي رسول پاک علیه السلام کوي چې هغه څنګه تصرف وکړو څنګه تقسیم یې وکړو څه وکړو بس مغه ده بس فیصله په دې باندې وشوه ټول صحابه کرام قلار شو خبره ختم شو فکر هم ورسېده دې وخت لا حکم د چا نه ورغلی وروره د غنیمتونو لا نه ورغلی چې غنیمتونه سره څه کېږي او څه نه کېږي وروسته حکم بیا دا راغی چې دا کوم مال چې د کفارو څخه لاسته راځي دا مال 2 قسمه مال ده یو هغه مال ده کله چې داریپور خلک خبر شي چې داریپور د کوم مسلمانان مجاهدین راځي او داریپور خلک حربیان مثال او دا خلک په دې پوه شي د مجاهدین را روان دي خلکو موږ توان او قدرت نه لرو دا خلک چې سر وباسي وروره څه ځان سره چې وباسي باقي هر څه پرېږدي په ځای باندې دغه ته ځای ورکړي د قرآن پاک شاته لاندې نسي د هر څه په ځای باندې پرېږدي بغیر د جهاد جنګ نه بغیر د جګړې نه دا مجاهدین چې کله راسي ورور د کفارو په دې مال باندې قبضه وکړي دې مال ته فیعه وایي فیعه مال چې دا ټول د بیت المال ده
بیت المال به لګي په دې مال کې به ورور خوارو د غریبو د فقراو د مساکینو د بیت المال خرچه هغه د چا نه ورکوي د فی نه ورکوي. دې کې د مجاهدینو حق نشته او حکومت چاته مجاهدینو کې څوک مستحق ګاڼه هغه ته ورکولی شي نورو ته ورکولی شي د فی وایي ځکه دا بغیر د جنګ نه لاسته راغلی دا د بیت المال مال ده. کوم مال چې په جنګ باندې ترلاسه شي دې ته غنیمت وایي. دا غنیمت چې د څلورمه برخه د بیت المال ده. رسول پاک علیه السلام په زمانه کې پنځمه برخه د رسول پاک علیه السلام رسول پاک علیه السلام د کور خرچم د پنځمې برخې نه کوله او خوارانو غریبانو یتیمانو مساکینو ته هم د دې مال نه څه ورکول برخې ورکولې. څلور برخې د مجاهدینو په مابین کې څه کولې تقسیمولې. څوک به چې اس خاوند هغه ته 2 برخې وي څوک چې پیاده هغه ته څه ورور 1 برخه وه. په هغه وخت کې تقسیم دا رقم تو دا تقسیم بیا وروسته راغی د دې آیاتونو وروسته دا تقسیم بیا راغی. بعضې علما وایي چې هغه آیاتونه مبارکه دي آیاتونو دپاره ناسخ شو. اوس تقسیم د غنیمت طریقه دغه طریقه سوسي اشنا یو برخه به رسول پاک علیه السلام اخلي په دې وخت کې زمانه کې بیت المال اخلي او دا 4 برخې به د چا په مابین کې تقسیم وي مجاهدینو په مابین کې به سره تقسیم. فکر هم ورسېد که ونه رسېد. نو غنیمت هغه ده چې د کفارو نه په زور باندې قبضه سي. په هغه ده چې مسلمان پکې ودربي او کفار ورو ارڅه پرېږدي او خلک دا شی راواخلي دا ټول د چا د ورور بیت المال او انفال جمع د نفل دواړو برخو ته وایي. دواړه قسمه غنیمتونو ته نفل وایي. دواړه قسمه مالونو ته څه ویل کېږي نفل وایي. کله چې حکم د غنیمت نو راغلی فیصله دا شوه چې دا غنیمتونو فیصله چا لره ده الله پاک لره ده. تصرف یې څوک کوي رسول پاک علیه السلام کوي. رسول پاک علیه السلام تصرف داسې وکړه دغه مال د غنیمت راواخیست ټولو مجاهدینو باندې 3 واړه ډلې چا چې د رسول پاک علیه السلام څارنه ساتنه کړې وه هغوی په مابین کې چا چې راجمع کړی د هغوی په مابین کې او چا چې دښمن ځغلول او د هغوی په مابین کې سره څه کړي وروره سره تقسیم کړي. خبره څنګه شو وروره ختمه شو. فکر ورسېد د آیاتونو مبارکه په دغه وخت کې څنګه شو وروره هم نازل شو. له دې نه ما سوا دام روا د نفل کله چې جنگ شروع شي په دې وخت کې امیر یو کس ته ووایي چې اشته هغه کس چې چا وواژه د هغه ارڅ د هغه شو یا پلاني پوسته چې چا فتح کړه کوم مجاهدینو ورو دا ټول مال د چا ده د هغوی شخصي د هغوی ده دا دې ته هم نفل وایي. په دې وخت کې یو کس ځي امیر ورته حکم کړی یو کس ورو څه کوي وروره وجنې د هغې څه لاسته چې راځي اسلحه هر شی چې لاسته راځي هغه ده کومه پوسته چې خاص مجاهدینو دپاره مطلب اوله کې چې چا دغه پوسته فتح کړه یا پلانې پلان ته لاړ چې دا پوسته فتح کړه هغوی فتح کړه د هغې ټول غنیمت د چا ده ورو د خاصو کسانو ده. دا به امیر مخکې نه ورته وایي اشنا که امیر ورته ونه وایي بیا مال څنګه ده وروره بیا مشترک مال ده ټولو په مابین کې مشترک ده. فکر هم ورسېد. په دغه ځای کې الله پاک وفرمیل چې ای مؤمنانو دوی تا نه پوښتنه د انفال کې غنیمتونه کوي ته ورته وایه چې غنیمتونه د الله پاک دي. تصرف یې څوک کوي رسول پاک علیه السلام کوي. رسول پاک علیه السلام تصرف داسې وکړه دا مال دوی په مابین کې څه کوي وروره تقسیم کړي. بیا الله پاک وفرمیل چې شخړو له یو سړی ځان بچ کوي لکه صحابه کرامو منځ کې شخړه راغله شخړو له ځان بچ کېږي د هغې دپاره لوی عامل دا ده ښه طریقه دا ده چې د الله نه یېره راشي. کله چې تقوا راغله تقوا د ټولو کارونو بنیاد او اساس ده چې د الله نه یېره چا زړه کې راغله هغه نه جنګ کولی شي نه جګړه کولی شي نه توره هغه باندې توره خدای که وکړي ولې که چا ورسره بد وکړه دی وایي که بد ورسره وکړم هسې نه بد رانه زیات نه شي الله به مې ونیسي. بس هېڅ بغیر د دې لارې نه سي صبر وکړي بغیر د دې نه سي عفو وکړي بله لاره چې ده وروره هغه دپاره بله لار نشته چې سړی د چا نه هېرېږي ولې که چا ورته کنځل کړي دی کنځل ورته کوم 2 رانه نه سي دې سوک وهلی یم دې سوک نرم وهلی یم که زه 30 سوک وراچوم هسې نه سي دې حساب را سره کېږي که 2 سوکان مې وراچول دې ورور حساب را سره کېږي دی توره کولی شي جنګ کولی شي جنګ نه سي کولی. نو کله چې تقوا وه د الله نه یېره وه نه جنګ کېږي نه ګناه کېږي نه لانجه کېږي نه فساد کېږي یو شی هم نه کېږي کله چې د الله نه یېره وشو. الله پاک دا خبره څه کړه ورونو ته بیان کړه. ګورئ له دې نه وروسته بیا الله پاک د مؤمنانو صفت کوي. مؤمنانو صفت دا ده الله پاک فرمایي مؤمنان هغه کسان دي کله چې الله پاک یاد شي د خلکو په زړونو کې یېره راشي یېره راشي. خو دا یېره ګوره 2 قسمه ده. موږ چې کله زمری ووینو یا ډېر بدکاره سړی ووینو هغه نه موږ یېره راځي که نه ویرېږو کله په ځان باندې ډارېږو په مال باندې ډارېږو پولیس یو دم راسي موږ پوهېږو ولا موږ نیسي تېرېږو که نه یو دا رقم ته یېره یو داسې یېره وي چې د چا محبت او د چا لوی ستا په زړه کې وي
چا لوی ستا محبت په زړه کې وي لکه د ابا لوی ستا په زړه کې وي د ابا عظمت ستا په زړه کې وي او ته لګېږي د هغه د مخالفت نه یېږي هسې نه که دا کارونه کوم ابا به خفه شي نو ابا په دې معنی چې ابا تا پسې ډانګی راخلي ډانګی در پسې نه راغی هغه جزله پروته په کټ کې پروته خو ته بیا هم ترې ډارېږې ولې ترې ډارېږې ځکه د پلار عظمت ستا په زړه کې ده ستا د پلار ادب ستا په زړه کې ده ستا د پلار هغه حق ستا په زړه کې ده فکر ورسه ته د ابا نه څنګه کې بیا هم ډارېږې ته که تکړه ځوان یې ابا دې په کټ کې پروت بیا هم ترې ډارېږې ته ولې ترې ډارېږې هغه څه ستا پسې ډانګی راپورته کوي خو په دې ډارېږي چې د هغه عظمت او د هغه لویي او د هغه قدر ستا په زړه کې ده د الله نه یېره چې موږ د الله نه یېره او د الله نه یېره دوه معناګانې لري یو د الله نه یېره دا معنا که ګناه وکړم جهنم ته به مې واچي یو دا یېره ده یو د الله نه یېره په دې معنا سره ده چې کله الله یاد شي سړي په زړه کې یېره راشي هغه دا معنا چې د الله پاک لوی ستا په زړه کې ده د الله ادب او د الله عظمت ستا په زړه کې ده کله چې د هغه یاد شي ستا بدن څنګه شي ورور تا باندې لړزه راشي تا باندې خوف راشي تا باندې یېره راشي دا د الله تعالی هغه ډېر مینه محبت ستا په زړه کې وي د الله لوی ستا په زړه کې وي د الله د یاد سره د مسلمان په زړه کې یېره راتلل مطلب دا ده چې د مسلمان په زړه کې د الله پاک لوی وي د الله تعالی قدر وي د الله عزت وي چې الله یاد شي ستا په زړه کې څه راشي وروره یېره راشي او دغه د الله پاک یېره چې انسان په زړه کې راځي دې ته اطمینان قلبي هم وایي الله بذکر الله تطمئن القلوب د مسلمان زړه پې مطمئن وي د الله په یاد باندې فکر هم ورسېد که ونه رسېد نو مؤمنان هغه کسان چې کله الله یاد شي د په زړه کې څه راشي یېره راشي او کله چې دوی باندې آیاتونه د الله تلاوت کېږي د خلکو په ایمان کې زیاتوالی راځي څنګه زیاتوالی راځي په دې معنا سره زیاتوالی راځي د الله بندګي د انسان عادت جوړ شي که د الله بندګي نه وي بدن نه قرارېږي انسان کله قرارېږي کله چې د الله بندګي وکړي د هغې لنډ مثال الحمدلله موږ ټول که ډېر ګناهګار یو که ډېر ګناهګار یو که ډېر ګناهګار یو خو الحمدلله زموږ په دې مجلس کې زیات یا ټول انشاءالله ټول به داسې چې ماخوستن منځونو کې شپې خوب ورځي نه ورځي دا ولې آرام ولې نه ورځي حالداره مونځ نه ده کړی ولې آرام نه ورته ورځي چل ده دا مونځ د عادت جوړ شوی دا د خدای بندګي د عادت جوړ شوی کله چې د اطمینان په څه راځي په د عبادت راځي که عبادت نه اطمینان نه راځي لکه څنګه چې زموږ یوازې د مانځه سره دا معامله ده الحمدلله که ماخوستن مونږ نه یې کړی مونږ ته خوب نه راځي دا به اوړو راوړو خو تر څو پورې چې مونځونه کوو مشکل ده چې خوب راشي که وده شوم د شپې به لس کاله تیاری وستو خو بیا به مونږ څنګه وروره مونږ ته به تکلیف جوړي مونږ ته به مشکل جوړي همداسې یي که نه په همدغه ډول په ټولو معاملاتو کې د مسلمان حالت دا رقم داسې واضح ده که نه د الله هر اطاعت چې ده ته متوجه وي په هغه باندې د سکون راځي که روژه ونیسم سکون راته راځي که مونځ کوم سکون راته راځي زکات که ورکړم راته ارام وي که زکات ورنه کړم سوچ باندې چې دا زکات څنګه سوي څنګه بسي څنګه بنسي دا نسي سل سوچونه سل فکرونه به وي داسې نور معاملات څومره دي د مسلمان اطمینان په څه باندې راځي وروره په عبادت الحمدلله دغه دا یو شی خو کې موږ کوم ډېر ګناهګار یو خو دا یو شی شته الحمدلله چې کله مونځ وکړو څه وروره او بل دغه الحمدلله دا موږ خپل ځان کې زه وایم ټولو کې به انشاءالله کله چې ګناه وکړو خفه یو ګناه وکړو خفه یو استغفار ډېر وایو ذکر کوو استغفار وایو چاته خولې نه بده خبر وځي سپک الفاظ وځي فکر ورته شی وځي نو بیا خفه یو تر څو پورې چې ښه خجالت نه شو ښه استغفار ونه وایي دوه رکعته مونږ توبه ونه باسو الحمدلله تر هغه وخته پورې ناقرار یو دا خو الحمدلله په ټولو کې دا صفات الحمدلله سته چې ګناه وشي په ګناه باندې الحمدلله سکون نه وي ګناه یي خو سکون نه وي خوشحالي پکې نه الحمدلله او که خوشحالي او په نیکي کې سکون مي خوشحالي مي خو ګناه لري انشاءالله د حاضر مجلس کې به انشاءالله څه قسمت نه ښکارېږي چې هغه د ګناه وکړي په ګناه د خوشحاله سي بلکې نه ګناه به یې کړي دا ټول ګناهګار دي ګناه به یې کړي خو بیا به څه ورور خفه به ښه ډېر زیات خفه شي ګوره دا ګناه ولې پانه وشو دا هم د ایمان ګوره نښه ده الحمدلله دا د شکر ایستل پکار دی فکر کله چې آیاتونه په دې ولوستل شي دوی ایمان څه کېږي زیاتېږي او په خپل رب باندې څه کوي وروره اعتماد کوي په خپل رب باندې څه کوي اعتماد خپل رب باندې اعتماد دا معنی داسې نه وایي چې اشنا پیسې مې ډېرې کړې ولاکه نه درد وینم نه غم وینم نه درد و غم څوک کوي وروره الله کوي پیسې وي خو درد و غم به بیا هم وي داسې نه وایي چې اشنا ډېر زمن لرم زما غم نشته وروره داسې نه وایي په زمنو اتکا نه کوي په مال اتکا نه کوي په اسبابو اتکا نه کوي په صحت اتکا نه کوي اتکا په چا باندې کوي تکیه په الله باندې کوي دا د چا صفت وروره د مؤمن صفت فکر ورسېده بل الله پاک فرمایي دا مؤمنان هغه کسان دي
دغه معاملې چې زړه کې یېره راځي او ایمان یې قوي کېږي په خپل رب اعتماد لري دا خو د انسان د زړه معامله ده د زړه معامله د ایمان معامله ده او د بدن معامله به یې داسې مونځ به کوي دوام به په مانځه باندې کوي خو څه یې مونځ به کوي ګوره داسې نه بس یې مونځ کوي نه یقیمون الصلاة څه یې مونځ به کوي ځکه دا مونځ خو د دین څه ده وروره ستن ده دا ستن کله تعمیر ټینګوي کله چې نیغه وي کله څه وي کمزوري دي خو چې نیغه وي او که څومره مضبوطه ستن وه چې کږه وه څه چل کېږي شی راغورځېږي د ټکي غوڼ ناپوه کوي مونځ به کوو خو څه یې مونځ وکړو څه یې اگر که مونځونه کمزوري دي خو بیا څه یې خوشي که نه څه یې خوشي نو که دا ستن که څومره کمزوري دي خدای شان خو چې کله نیغي څه چل کوي وروره هم به هغه برداشت کوي څه ورته وایي خو که چېرته څومره قوي وه څومره قوي خو کږه وه څه کېږي وروره شی راغورځوي مونځ به کوي وه او د الله ورکړی شوي مال کې به څه کوي وروره نفقه کوي به معنی زکات به ورکوي صدقه به ورکوي الله تعالی فرمایي مؤمنان دوه قسم مؤمنان دي یو خو دغه مؤمن داسې اشنا یو لوی امام تیر شوی داسې امام چې هغه د امام ابو حنیفه معادل امام ده فکر ورسره غالبا حسن بصري رحمه الله او دا لوی تابعي ده لوی امام ده لوی محدث ده اگر که څلورو مذهبونو کې په نوم باندې مذهب نه لري خو د څلورو مذهبونو چې د معادل لوی عالم حسن بصري تیر شوی هغه نه چا تفوس کو ته مؤمن یې ته ورته ویل چې اشنا ایمان دوه معناګانې لري یو داسې ایمان معنا ده چې ایمان په خدای لرم په آخرت لرم په کتابونو په رسولانو ایمان لرم دی باندې خو زه مؤمن یم او یو هغه مؤمن ده چې هغه په حق مؤمن ده کامل مؤمن ده نو کامل ایمان کې زما خدای خبر څنګه به هغه به الله ته پاتې یو نفسي مؤمن ده یو کامل یقیني کامل مؤمن ده کامل مؤمن مې الله ته پته ده او څه ورته وایي ده ظاهري مؤمن خو څه یم وروره او نور مؤمن یم الله او د الله رسول امنت بالله وملائکته باندې ټول باندې ایمان لرم په دې مؤمن یم خو کامل مؤمن څه ده چا ته پته ده الله ته پته ده په دغه ځای کې الله تعالی فرمایي اولئک هم المؤمنون حقا کامل مؤمن دغه مؤمن ده چې دا صفتونه ولري دا صفتونه ولري د الله نه یېره لري څومره سیاتونه لوستل کېږي وروره ایمان کې قوت راځي په خپل رب اعتماد کوي منځونه کوي زکات ورکوي دا کوم خلک دي وروره کامل مؤمنان دي څه دي وروره کامل مؤمنان دي چې هر کله کامل مؤمنان شو الله تعالی فرمایي د ایمان په مقابل کې چې د الله نه یېره لري ایمان قوي ده د په مقابل کې به الله پاک دوی ته درجې ورکړي او د مانځه په عوض کې به الله تعالی ورته ګناهونه معاف کړي او د زکات په مقابل کې به الله تعالی ورته ښایسته رزق ورکړي د زکات په مقابل کې به ښایسته رزق ورته ورکړي د مانځه په مقابل کې به څه شی ورکړي ګناهونه ورته معاف کړي او د ایمان په مقابل کې چې په الله اعتماد لري او د هغې په مقابل کې به الله پاک ورته څه ورکړي درجې ورکړي فکر ورسېد دا زموږ دغه ځای پورې څنګه د وروره درس ده نو دا آیتونه مبارکه د جنګ بدر نه وروسته دوم کال د هجرت نه وروسته آیتونه نازل شوي دي دا صورت مدني صورت ده څه د وروره مدني صورت ده یسألونک پوښتنه کوي د تا نه عن الانفال د انفالو متعلق د غنیمتونو متعلق یسألونک صحابه کرام پوښتنه کوي د تا نه عن الانفال د غنیمتونو متعلق چې غنیمتونه د چا حق ده اوس صحابه کرام خو درې ډلې وو که نه په درې ډلو کې د چا حق ده قلت ورته صحابه کرامو الانفال لله په دې وخت کې د غنیمتونو حکم لا نه و راغلی الانفال لله غنیمتونه د الله دي غنیمتونه د الله دي والرسول او غنیمتونه د رسول پاک علیه السلام دي معنا تصرف رسول پاک علیه السلام کوي واکه د چا په لاس کې د پیغمبر اسلام چې هغه څنګه تقسیمي ستاسو مابین کې مغاسي به تقسیموي انفال الله لردي والرسول د رسول پاک علیه السلام لردي فتقوا الله د الله نه ویریږي جنگ جګړې مکوي اختلاف مکوي فتقوا الله د الله نه ویریږي واصلحوا صلحوا کی ذات بینکم بخپل ما بین کی واصلحوا اتفاقوا کی ذات بینکم بخپل ما بین کی سو کی اتفاقوا کی ذات بینکم واطيعوا الله د الله واطيعوا الله د الله خبرو منی ورسوله د رسول پاک علیه السلام خبرو منی
واطیعوا الله د الله په خبره ومنئ ورسوله د رسول پاک علیه السلام خبره ومنئ ان کنتم مؤمنین که تاسې مؤمنان یې که ته مؤمن یې د الله او د الله د رسول خبره څنګه که ومنه انما المؤمنون یقینا مؤمنان الذين هغه کسان دي انما المؤمنون واقعي مؤمنان کامل مؤمنان الذين کسان دي اذا ذکر الله کله چې الله ورته یاد شي اذا ذکر الله کله چې الله ورته یاد شي وجلت قلوبهم ويرګي زړونه د دوی ويرګي زړونه وليرګي د الله محبت او د الله عظمت او د الله لوی دغه بزلکه زلکی یو د مسلکه یو د الله پاک هغه لوی پزلکه راشي ويرګي وإذا تليت کله سول استلشي عليهم په دوی باندې آیاتونه د الله وإذا تليت کله سول استلشي عليهم په دوی باندې آیاتونه د الله زادتهم ایمانا زیات کی دوی لره ایمان زادتهم ایمان زیات کی معنا د ایمان حلاوت او د ایمان خوږوالی زیات سي وعلى ربهم بخبل رباني يتوكلون اعتماد کی وعلى ربهم بخبل رباني يتوكلون اعتماد کی الذين دا مؤمنان هغه کسان دي يقيمون الصلاة چې منځونه ادا کوي يقيمون الصلاة سي منځونه ادا کوي يقيمون الصلاة سي منځونه ادا کوي ومما د هغه مالو څخه رزقناهم چې ما ورکړي دوی لره ينفقون خرج کوي ومما د هغه مالو څخه رزقناهم چې ما ورکړي دوی لره ينفقون خرج کوي اولئک دغه کسان هم المؤمنون حقا دغه خلق رښتونی مؤمنان دي هم المؤمنون حقا دا خلق څه دي رښتونی مؤمنان دي واقعي مؤمنان دي کامل مؤمنان دي لهم دوی لرا درجات درجی بوي عند ربهم په نزد د رب د دوی باندې په مقابل د ایمان کې دوی لرا به درجی وي په نزد د رب د دوی باندې په مقابل د ایمان کې و مغفرة بخنه بوي په مقابل د مانځ کې چې مونږونه کړی د ګناهونو بخنه بوي و مغفرة بخنه بوي و رزق کریم او خسته رزق بوي په مقابل د چا کې انفاق کې په مقابل د انفاق کې صدق الله الہ کریم دا ناستین په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله من کامل مؤمنان الله من کامل مؤمنان الله د کامل مؤمن کوم صفاتونه چې دي الله تعالی ذکر کړي په خپل کلام پاک کې الله تعالی کامل مؤمن صفاتونه الله تعالی من کراول الله من کامل مؤمنان کې الله من کم یو من ناقص یو من کوتا یو الله تعالی تم برابر ک په شریعت استقامت نصیب کا الله په شریعت استقامت نصیب کا د آخر زمان د فتنون الله تعالی مونږ وسات د ایمان خوږوالم الله پاک نصیب کړه الله د ایمان خوږوالم نصیب کړه الله نیک راته نیک معرفي کړه چې په اسانه طریقې ادا کو او بد راته بد معرفي کړه چې په اسانه طریقه ډډه تنه وکړو مریضان هم جوړ کړه پریشانی م ختم کړه د موجوده بلاګانو او باګانو الله تعالی مونږ وساته دا ټول کې مو ساته ټول عالم اسلام الله وساته او الله والدین او ټول حقداران الله تعالی وبخښه مغفرت نصیب کړه ژوند په دین